دا منز دا تا منکی دا گناونونا دا فحاشینا او دا غلط کار دا خبر اللہ قرآن دا منز پابندی کئی دا اللہ دا نیکان بندگان اقامت الصلاة دوی دا منز دیر حفاظت کئی قرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی کل جیتا سورة البقرہ شروع کی نو سورة البقرہ کی اللہ دا مؤمنانو صفات ذکر کری دی پا دا اولنی حصہ کی یا بالکل پا دا اولنی مخ کی دا سورة بقرہ اولنی مخ چی دی التا اللہ دا ابوی شان ذکر کرے دے الذین یؤمنون بالغیب داگا خلق دی چی بغیب ایمان لری لیکن دا عقیدی مسئلہ دا عقیدہ دا منزل مخ کی دا اسے سڑے عقیدے خراب پا دا دیکھ زر کال عمر یو منزون کئی یو منزتیم اللہ نقل دے تو کچھ بنیاد عقیدہ دا ورپسی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة او دوی پابندی دا منزل کئی منزون قائم ہے ورپسی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ اسے چو علماء ورکڑی دا گینا خرچ کئی دا اللہ پلار کے مال لگے دغه مسئلہ خو برایشی وخپل ذکی گورا دا اللہ دا نیکان بندگان ندی عقیدہ اگر دوی دا توحید ساتی دا منزه احتمام کئی زکی چی دا بدنی عبادت تے صرف بدنی عبادتو تا ندی پراتا معلوم دا اللہ پلار کی لگے زکی چی دا سی بکی دیر دی دا خبر وانا بل طرف تلاڑی شی جاگوی صرف دی بدنی عبادتو تا پراتیو دا ولا دیر مزور کیو دی تا خوشحالی و کچر تیو تا دوی چی یو عبادت دی سیمشتی دا اللہ پلار کی مال لگول نبیات دا طبیعت گڑ وٹشی مؤمن دا دے چی دے با بدنم دا اللہ دا پارا لگئی دے با معلوم دا اللہ دا پارا لگئی الغرض سورہ بقرہ کی دا مؤمنانو دا شان بیان شوئے دے دا مؤمن دا صفت ذکر شوئے دے چی دے دا منظر پابندی کئی حدیثون خودم ردیر دی کمی شروع کڑکنا دا اللہ رب العزت پا توفیق سرا نصوص و بیانون پی کولیشو پا دی باندی دا منظر فضیلت او پا منظر بانی امر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثون کی قرآن نمانگ اول دلیل ذکر کو چی قرآن کی اللہ دا مومنان شان ذکر کرده و قرآن کی زی پا زی اللہ دا امروم کرده چی دا منظر خیال ساتے گور اللہ سورة النساء کی دا خبر کرده حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللہ دا منزون خیال ساتے و خصوصا دا مازیگر دا منزل بیدیر خیال ساتے و دیزی که اللہ سبحانہ وتعالی امر کرده چی دا منزل خیال ساتے مؤمن طریقہ دا دا چی دے اللہ چو تا سو یقا کئی او اللہ و تاوی چی منز بکے دا دی بخیال ساتے پابندی سر بکے نو دے بلازم دا منز پابندی سر کئی بلکہ دا رہتا ہوئے دا صرف زمان پا شریعت کے و زمان امت تا پارا دا موز ندے سمر پیغمبران چرا گلی دی اگوی تم دا دی امر شوئے دے او اگوی مخبل امتون تا دا کورے اللہ سورة الانبیاء کے دا پیغمبران ذکر کرے واللہ سم سپارا کی آگا سورت کے اللہ سوئی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اللہ وی مابویت امر کرا دے پیغمبرانو تا دے سمی ورطویلو فعل الخیرات چی نیکیانی بکوی او دغشن دا منزل پابندی بکوی او زکاة بور کوی نو دا طول امتونو کی دا مسئلہ صرف زمان دا پارنا چی دی امت تا دا منزل مسئلہ بیان شوید ہر امت چی تیر شوید رب العالمین اگوی تا دا منزل ویری دی اندا کی دیشی چی زمان گو دا اگوی دا منزل پا کیفیاتو کی پا طریقہ کی پا احکامو کی فرقی نور منز اگویم کرے منز پا منگ باندیم لازم دی بلکہ دا طولنا ہم خبر دا اسلام دویم رکن دی دا اسلام پینزا ارکان دی اولنے رکن کلمہ دا توحید دا شہادت تا بیا ورپسی منز دی او ذکر حدیث کی درازی چی اولنے تپوس چی بکی گیا اولنی فیصلہ چی با دا انسانانو بمنز کی گیا دا مخلوق بمنز کی اگر دا منزب بارکی دا پا آگا سکی چی کم سے دا اللہ دا حق سر تعلق ساتی بائی که اولنی سوال دا منزب بارکی دا
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کدی کی کامیاب شو مخ کی کامیابی کدی کی ناکام شو مخ کی ناکام دا بنیاد دی چې بنیاد دی کمزوری کې خو دغه مخ کی اسوم پیدا نه درک دا بازوی وی دا خبره صحیح ده منځ کی کمزور یم او نور ګره نور خیم زره دم ته ایس خنه چې منځ کی خنه کنه ته خنه خو به تعالی وی چې منځ کی خنه نو دغه شان د منځنه مخ کی بنیاد هغه د عقیده دی او صحیح د عقیده ګډ وډ د ګره سړی د منځ ډیر پابند بس دی سی وی صحیح د عقیده خراب ده خو سړی څه دی د منځ ډیر پابند دی وی تیس خو منافقانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعات ته راتلو په اولني صف کې بناس په عقیده خو سره نو الله دا هغه منځونه قبول کړي څه نه دی قبول کړي نو د ټول اولنې بنیاد څه دی توحید دی عقیده بیا منځ او ځکه دا حدیث یاد کا ناشنا حدیث ته امام ترمذی راوړی معاذ بن جبل وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده رأس الامر الاسلام دا خبرې سر اسلام دی یعنی بنیاد چې دغه اسلام دی وعموده الصلاة او بیا بنیادی ستن دغه اسلام هغه بیا منځ دی وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله او بیا د اسلام اوچته قوبه هغه د الله په لار کې جهاد کول دی دی حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ ته د دین ستن وي ستن چې لر کړه آبادي ټول راوړي لکه دې ستنو ته ګوره دا ستنې ته ماتې که راواچو دا ټول چت پکې نو چې تا سره ستن نه یي ته د خپل دین ساتي څنګه مضبوط دا کیدی نشي کیدی نشي که څوک راغی ما پسې یو دی ووایي چې ما کور جوړ کړی د آبادي مې ډېره مزدار ودرولې خو ستن ورته نشته تاسو یې منئ هېڅوک یې نه مني د پورې خلک خاندي دا کمقل دی نو څنګه ته ما ته به دا ووایې چې زما اسلام او زما دینداري او زما یعنی عباداتو خبره ډېره برابر روانه ده خو دا دی چې صرف د مانځه خیال نه ساتم نو دا ته څنګه ما ته وایي چې زما دینداري برابر ده او زه د مانځه خیال نه ساتم ستا سره خو ستن نشتي بنیاد نشتي تا سره چې ستن نشي ستا د آبادي کینی ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل رضی الله عنه او ابو موسی الاشعری رضی الله عنه یمن ته لیږل د ژوند په آخرنۍ برخه کې د دعوت لپاره حدیث موږ څو پیرې بیان کړی به صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده او په نورو کتابونو کې هم شته پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وی معاذ ګوره ته د اهل کتابو سره به میلاویږي معنی دا چې ته د معمولي خلکو سره نه میلاویږي د هغوی سره هم څه نه څه خبرې شتي داعي له پکار ده عالم له پکار ده چې هغه سره علمي دومره چې ته خو مخامخ سړي سره خبره وکړې که دا خو نه دی چې ته تولۍ راواچوه لوټه دې ځان سره راغستې ده کله په یو ځای کې پروت و کله په بل ځای کې پروت و کلمه ویل تاله نه درځي د قرآن تلاوت نه درځي ته به څه دعوت وکړي اول ته صحیح زده که بیا بل ته وښایه بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وښوه فلیکن اول ما تدعوهم الیه فلیکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا الله معاذ اولنې دعوت به شروع د توحید نه کوې ګورې د بل څه نه به شروع نه کوې فاذا عرفوا ذلك که چېرته دغه توحید یې وپېژندو روایت کې راځي که د توحید در سره ومنو فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم نو بیا ولا دې خبرې خبر ورکړه چې الله په دوی باندې په ورځ او شپه کې 5 منځونه فرض کړي اول توحید دی او ځکه دا وی که توحید در سره ومنو اله به ورته دا خبره وکړي ځکه چې توحید یې نه منلی به خو دې خبرې فایده نشته ورپسې بیا د منځه خبره ورته وکړه دا ورته نه دي ویلي چې زکات ورته ووایه او نه ورته دا ویلي ته ورته د جهاد ووایه نه ورته دا ویلي چې ته د ورته د خو اخلاق ووایه بل یو عبادت یې نه دی ذکر کړی په توحید پسې مونځ دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله عنه ته دا خبره کړې او سبحان الله یو حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته او امام بخاری امام مسلم راوړی وی سألت النبي صلی الله علیه وسلم ای العمل احب الى الله ما وی یو ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې کوم عمل د الله ډېر خوښ دی قال الصلاة على وقتها
وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا وی چې د مونځ خیال ساتل په خپل وخت کول در ټول نه بهترین عمل دی. ورپسې وی بر الوالدین د مور پلار سره ښه کول. ورپسې الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد کول. دیږي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مونځ اهتمام ته بهترین عمل ویلی دی. دا هغه عمل دی چې د الله وخت. او علی بن ابي طالب رضی الله عنه وی امام ابو داود دا حدیث راوړی دی وی کان آخر کلام النبی صلی الله علیه وسلم اخرنی خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځنکدن کې کړې وه الصلاة مونځ او مونځ دا هغه اخرنی خبره کړې مونځ او مونځ وما ملکت ایمانکم او دا کمی وینځي او مریان غلامان چې تاسو سره دي ګوره دوی باره کې د الله نه ویریږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخري وخت کې مونځ رعایت کړی ورسره دغه غلامان مریان وینځي چې د دوی سره ګوره ظلم زیاتی ونه کوي د دوی به الله تپوس کوي. چې اوس د مرګ په وخت کې یو خبر رایادوي او د ځنکدن په وخت کې خو دې خبرې به هم څه اهمیت یې که نه نشتی اهمیت به یې ځکه رایادوي دغه وخت کې بلکې حدیث کې دا راځي دي ته غوږ کېده صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة د یو سړي او د کفر په منځ کې صرف دغه فرق دی چې دی مونځ پرېږدي چې مونځ یې پرېښود دی کافر شو. کوم سړی چې مونځونه نه کوي دا سړی کافر دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا زمانه ده. څوک چې یو مونځ نه کوي او د منځونو بالکل خیال نه ساتي دا سړی کافر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتوا ده. په منځ کې ګوره جګاړ نه کېږي نه په منځ کې چې داسې ګزاره چې ته به یو مولوي صاحب پسې ورشي هغه به تاله ګزاره وکړي. اگر که نن سبا داسې مولیان هم شتي چې که لږ مراعات یې وله ورکړو نو په هر څه کې دله ګنجایش راوباسي هر څه کې دله ګزاره کوي. خو دا هغه علما نه دي کوم چې ربانیین دي الله والا علما هغوی خپله خبره بیاني د قرآن و حدیث په رڼا کې که مخکې خان ملک او که فقیر او که ملنګ او که تورې او که سپینې هېڅ پروا نه کوي. خبره به حقه بیانېږي کومه چې د الله ده او کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالي په منځونو کې ګنجایش نشته او که ګنجایش وې نو هغه مجاهد ته به ګنجایش وې څوک چې په میدان جهاد کې جنګېږي. په میدان جهاد کې د مونځ پرېښودو ګنجایش نشته. وی که د هغې ځان له طریقه ده صحیح د تخفیف شتي په طریقه کې اسانتیا شتي خو معاف کېده نشته. او چې بلکل څه طریقه نه جوړېږي نو الله په قرآن کې وی بیا یې که پیاده یې وی کوي او که په سورلۍ سواری یې وی کوي خو مونځ به کوئ. په څومره لوی عبادت کې پروت دی یعنی جهاد کې لګیا دی کېدای شي د سر قربان کړي د الله دپاره او کېدای شي د جسم یې ټوکړي ټوکړي شي ده ته هم الله وایي مونځ به نه پرېږدي. ستا په سر معمولي بوج راغلی تا مونځ پرېښودی ته به الله ته څه طبیعت مې ښه نه و د شپې لیټ رالم او لږ لیټ وده شوم ته به الله ته دا وایي چې لیټ وده شوم. ما له دا غوسه په دې راشي او دا افسوس چې چا دا ونه وایي چې زه لیټ وده شوم ځکه کار له نه یم پاسېدلی. کار له ټوله شپه به شوګیر کړي بیا به م سهار به د سرې سترګې نورې کار له به راوایي. د منځه مبارک کې ښه په اسانه وي د شپې ناوخته شی لږ برابر نه و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی زمونږ په وخت کې د هغوی بیمار څنګه یې دا راته وویل یعنې هغه بیمار چې هغه منزله نشي راتلی وی چې یو سړی به راتلی شو په داسې حال کې چې په دوو کسانو به یې لاسونه اچولي او را روان به نو دی به راتو چې په دوو کسانو یې لاسونه اچولي او را رواني نو دی به راتو نو چې دا به هم نشو کولی نو هغه به نه راتو. چې چا به دومره هم نشو کولی چې دوو کسانو په اوږو باندې لاس واچوي او هغوی راکاږي رایولي نو بیا به دی پاتې و. دویم وی زموږ جومات کې به یا خو به دغه بیمار نه و او یا به منافق زموږ په جومات کې نه و. دو قسمه خلک به منزله نه راتلو یا به منافق نه و او یا به هغه بیمار نه و چې هغه په دغه حال کې هم نشي راتلی چې په دوو کسانو لاس ور واچوي راوځي هغه به نشي راتلی.
بوتلې نورې پرېږدئ د الله لپاره. او خیر دی درس نه بعد به اوبه وڅکي، تاسو به تږي شوي ډېر، خو لږه ګزاره به انشاءالله وکړي، اوبه هر څه به ته میلاو شي. نو خبره مې دا کوله چې دا د هغوی بیمار دی. اوس بیمار هم نه دی، دا واضح ده چې دا د هغوی د دور منافق دی. او که نن سبا وې نو زمونږ په دې زمانه کې به څومره منافقان را پیدا کړي چې په خوله یو څه او یي بل څه. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وی دا خپل دور خبره کوي، یعنې هغه صحابو ته نږدې هغه دا خبره کوي، د هغه دور هغوی ته نږدې دي. وی که چېرته دا منافقان ټول ختم شي که نه، نو موږ به په لارو کوڅو کې یېرېږو. دا هغه وخت کې خبره کوي چې زموږ وخت کې دا منافقان ټول الله ختم کړي، نو دا لارې کوڅې به شړې نه پرتې، شړې به پرتې. دا د منافقانو لویه نښه ده چې دوی په منځه کې سستي کوي. دا الله په قرآن کې ذکر کړی. وجه د هغې دا ده چې دوی دا مونځ عبادت نه ګڼي، دا کوي دې دپاره چې یو بوج دی د مسلمانانو، چې ځان ته مسلمان وایي خو کې به یې داسې بعض شتي به د مسلمانانو کې هم ګوره هغوی د مونځ دې دپاره کوي چې دیره کې بیا خلک دغه سپکه وایي، او کیدای شي پلانې صاحب او علانې صاحب جومات کې بیا هغوی معلومات وکړي چې پلانې خو نه و راغلی. دا مونځونه الله نه قبلوي، دا د الله د رضا دپاره خو نه دي، دا خو ته د مخلوق د راضي کولو دپاره کوې، په دې کې خو ستا دنیوي فواید دي. او هغه آیت یاد ساتئ، الله سبحانه وتعالی د جنتیانو باز کړی دی او د جهنمیانو په سورة المدثر کې. الله وی جنتیان به تپوسونه کوي فی جنات یتساءلون، تپوسونه به کوي د چانه عن المجرمین، د مجرمانو نه. مجرمان یعنی جهنمیان. دوی به تپوس کوي د جهنمیانو نه ما سلککم فی سقر، څه وجه ده چې الله تاسو دې ګرم اور ته ورګزار کړي. دا تپوس د جنتیانو د جهنمیانو دی. اولنی هغوی ډېر اسباب ذکر کړي دي، اولنی وجه دا ذکر کړې ده قالوا لم نک من المصلین، وی موږ به مونځ نه کوو. دا اولنی وجه جهنمیان ذکر کوي، وی موږ د جهنم ته دې دپاره راغلي یو چې موږ به مونځ نه کوو. حدیث د عمران ابن الحسین رضی الله عنهما، هغوی په ما باندې د بواسیرو بیماري راغلې وه، نو زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا درغلم، ما ورته ویل چې یا رسول الله په ما باندې بواسیرو بیماري ده، مانځه غم و د هغوی سره د مانځه. الله اکبر. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دجال ذکر کو که نه، وی یو ورځ به کالي، بیا به میاشي، بیا به هفتې، او بیا به نور ټولې ورځې زموږ د ورځو په شان. اولنی سوال صحابه کرامو دا وکړو، وی یا رسول الله د مانځه سره به څه کوو؟ یعنې دوی غم د مانځه سره دی. دا اوس که موږ ته ویل نو دا څنګه ورځ یو کال شوه او دا څنګه جو، نه نه، الله په هر څه باندې قادر دی، کولی شي. دې باندې خو زموږ ایمان دی. خو سوال دا دی یا رسول الله د مانځه سره به څه کوو؟ دا یو کال ورځ چې دی، دې کې به د مانځه څه کوو؟ د هغوی سره دا غم و. عمران رضی الله عنه دی راغلی دې دپاره دی، یا رسول الله بواسیرو بیماري ده، دې څه رخصت نه غواړي چې لمونځ پرېږدي، خو یا رسول الله طریقه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په ولاړه مونځ کوه، که په ولاړه نشي په ناسته یې کوه، که په ناسته یې نشي نو په یو اړخ باندې پرېوځه کوئ، خو ګنجایش د معاف کېدو دا نشته. په ولاړه نشي په ناسته نشي په ملاسته، خو عمرانه مونځ به کې، دا پکې نشته چې زه پروت وم په کټ کې، او جی زما جو لږ ټیکهدار، بس پکې ټیکهدار یادوي، او بس دکان او کپیل او کمپنۍ یادوي. اوس ما ته پته نشي چې دا عذرونه به د دوی په نیز د دوی په ذهن کې به دی چې الله به یې ومني. د مانځه اهتمام کله چې قرآن کې داسې راشي که نه، اقامت الصلاة، د مانځه قایمول،
د منځه قایمول څه ته وایي؟ په خپل وخت باندې کول، په صحیح اودس سره کول چې رکوع برابري، سجده برابري، خشوع پکې، عجزي پکې، او نارینهو دپاره په جومات کې د شیطان د وسوسو نه د دې نه صفا مونځي، الله ته پکې توجه برابري. دې ته اقامت الصلاة. اقامت الصلاة دې ته نه وایي چې کله یې کوه کله یې مه کوه. داسې زموږ د پلار نیکه د خپل دین نه دی چې ګوره زموږ مرضي دی چې هر څه کوو. د بعضو د دین نه داسې دغه جوړ کړی لکه دا چې د دوی خپل کورنی دین دی او څه پکې ورننه باسه څه ترې وباسه. کله چې د طبیعت برابر وي دینداري کوه، کله چې طبیعت برابر نه وي بیا دینداري مه کوه. دا ولې ستاسې خپل جوړ کړی دین دی چې ته به هر څه په خپله مرضۍ کې کې به هغه څه چې سره ته الله وایي، کې به هغه څه چې سره ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي. که ستا نفس یې مني او که نه یې مني، که ستا قوم او قبیله او ملک یې مني او که نه مني، خو ته به دقه شان دینداري کې. یو کتاب دی درر الاقوال من افواه الرجال، د سړو د خولو نه قیمتي ملغلرې. په هغه کتاب کې د لقمان حکیم نصیحتونه خپل زوی ته هغه نقل شوي دي پکې، یعنې د نور هم دي نیکانو خلکو، خو د هغه پکې هم دي. لقمان حکیم خپل زوی ته وایي یا بنی ای زما زویه لمحب الله تعالی ثلاث علامات. کم سړی چې د الله سره محبت ډېر کوي که نه د هغه درې نښې دي. کم سړی چې د الله سره ډېر محبت کوي د هغه څو نښې دي؟ درې نښې دي. تاسو ټول د الله سره محبت کوئ، اوس دا درې نښې درته بیانوم، بیا په ځان کې وګوره، ستا به پته ولګي ته څومره اوبه وکړي. وایي اولنۍ نښه دا ده چې کثرت الصیام، دی روجې ډېرې نیسي. اولنۍ نښه د هغه بنده چې الله ته نږدې او الله سره محبت کوي او الله ورسره محبت کوي، دا ورسره هم ولګوه، نو دی روجې ډېرې نیسي. دویم وکثرت الصدقه، د الله په لار کې مال ډېر ورکوي، اگر که لږې ورکوي، خو د الله په لار کې مال همیشه ورکوي. څومره چې وسیلېږي، صدقې، زکاتونه، نیکیانو، هر قسمه کار چې هغه کوي. نو درېیمه ذکر کړې ده وکثرت الصلاة. وکثرت الصلاة څه مطلب دی؟ ډېر مونځونه کوي. ډېرو مونځونو څه مطلب دی؟ د نفلي مونځونو خیال ساتي. زه درته یو نکته ووایم اهمه، یعنې لقمان حکیم خپل زوی ته وایي چې هغوی د مانځه خیال ساتي. دې خبرې بیان ته ضرورت نه و که د فرض مونځ ذکر کوي، خیال هم دی بې ضرورت نه و چې کله هم داسې نصیحت راشي که نه چې د مانځه ډېر اهتمام کوي او ډېرې کوي، پوه شه د فرضو نه بره کوي. او چې د فرضو اهتمام نه کوي نو دی پاتې په څه کې شو؟ فرض خو کوي خو زیاتي ورسره نفلي مونځونه کوي. د دې مانځه دومره فضایل دي که نه، ما تاسو ته یو څو به ته ذکر کوم، یو څو خو ذکر شو، یو څو نور به ته ذکر کړو چې جذبه زمونږ د ټولو ډېره شي. اول زما خپل ځان ته نصیحت دی، بیا تاسو ته. دا مونځ د تا منع کوي د ګناهونو نه، د فحاشۍ نه او د غلط کار نه. دا خبره الله قرآن کې کړې ده. الله وایي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله وایي د مانځه پابندي کوه، مونځ ګوره سړی منع کوي د فحاشۍ نه او د غلطو کارونو. او دا د الله په خبره کې شک نشته، او دا د تجربې خبره ده. یعنې زه به ته خپله خبره وکړم، تاسو به زما نه زیات ښیې دیندارۍ کې انشاءالله، زما به تاسو ښه ګمان دي، تاسو زما نه ښیې. خو زه به ته خپله خبره وکړم چې کومه ورځ هم په مانځه کې کوتاهي وشي، د هغه ورځ دینداري داسې نه وي څنګه چې په هغه ورځ وي په کومه ورځ چې د مونځونو خیال وساتلی شي. زما دا خبره غلطه. ته سهار جمعې سره مونځ وکړه، بیا ما ته ووایه چې ورځ دې څنګه وه. ته پنځه مونځونه د جمعې سره وکړه، که ستا دا زړه دومره خوشحاله نه و چې ټوپونه وهي، بیا ما ته ووایه. که سره د دې قرضو، سره د دې بیماریانو، سره د دې مسلو، د دې بوجونو ته خوشحاله نه وي، بیا ما ته ووایه.
چې کله د پنځه منځونه د ورځې برابر کول که نه ورسره د نوافلو اهتمام کوو ته به نه په یوټیوب کې غلط څه وینې ته به نه په ټیک ټاک کې وینې نه په فیسبوک کې نه په لارو کوڅو کې نه به چا سره ظلم او زیاتي وکړي هېڅ به م ونه کړي خو څوک دا سوال کولی شي چې هغه پلانی خو مونځ کوي او مونځ سره ګناهونه کوي داسې ډېر دي لږ نه دي داسې ډېر دي نو جواب د هغې دا دی چې الله په خبره کې خو شک نشته الله خو ویلي چې مونځ سړی د ګناه نه منع کوي دا خو یقیني خبره ده اوس چې ته د ګناه نه منع نه کړې نو دلته الله هغه مونځ یادوي کوم مونځ چې الله غواړي وی هغه مونځ تا منع کوي د ګناه نه دلته ستا دا مونځ هغه شان نه دی څنګه چې الله غواړي ته خو رالې جومات ته یو څوک ټونګي دي وویل بیا دې په دروازه باندې منډه کړه دا مونځ تا منع کوي د ګناه نه ته خو رالې مانځه له تا پکې حساب کتاب د دکان کوو د پیسو دې کوو یو طرف ته تلې بل طرف ته تلې دا مونځ تا منع کوي د ګناه نه ته منزل رالې تا خو په منځه کې نندارې کولې یو ته دې کتو بل ته دې کتو یو ځای دې ګرو بل ځای دې ګرو یو حرکت بل حرکت دا مونځ به تا د ګناه نه منع کړي الله اکبر ته په منځه کې ولاړ وې او سوچ دې دا و چې د امام به دا مونځ کله ختموي دا مونځ به تا د ګناه نه منع کړي چې ته په منځه کې ولاړ او د منځه نه تنګ یې دا مونځ به تا د ګناه نه منع کوي عجیبه ده یو سړی په منځه کې ولاړ او د منځه نه تنګ دی یعنی یو منډه غواړي دی او چې څنګه امام ووایي السلام علیکم ورحمة الله او د ده بیا منډې ته ګوره دا مونځ به ته د ګناه نه منع کړي ته مونځ داسې وکړه څنګه چې الله غواړي او څنګه چې پیغمبر کړی ته بیا ګوره چې ګناه نه دې منع کوي او که نه منع کوي او ته خو مونځ برابر وکړه که نو مسله په موږ کې ده د الله خبره خو یقیني ده که نه خو مسله په موږ کې ده او زموږ په مونځونو کې ده سبحان الله دا مونځ نه دی دا فرضي مونځ ده صرف نفلي چې دی وکړو نفلي خو ګوره نفل په عربۍ کې زیاتي ته وایي یعنې هغه خو بیا زیاتي فضایل دي حدیث کې دا راځي دی ته غوږ کېده حدیث د جابر رضی الله عنه دی امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات د پنځو منځونو مثال داسې دی لکه په تاسو کې چې د چا د کور مخې ته یو وله بهیږي مزېداره او دی په دې وله کې د ورځې 5 پیرې لامبي ځکه یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته بل روایت کې وایي د ده په جسم به څه ګندګي پاتې شي د 5 پیرې چې لامبي صحابه کرام وایي یا رسول الله نه پاتې کېږي وایي دغه شان چې څوک 5 منځونه کوي په ده ګناهونه نه پاتې کېږي څنګه چې د اوبو سره دا بدن پاکېږي نو د منځونو سره ګناهونه پاکېږي بل حدیث واورده په صحیح مسلم کې د ابو هریره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر دا 5 منځونه نه دي د یو منځ نه د بل وخته پورې دی بل نه د بله پورې دغه شان بیا جمعه د جمعې پورې یعنې جمعې د منځه نه والی د بلې جمعې پورې چې دا وکړي او د رمضان د میاشت نه واله بل را روان کال کې رمضان میاشته پورې په دې منځ کې چې څومره واړه ګناهونه دي هغه دې د لاسه بخښلی کېږي شرط بیان کړی اذا اجتنبت الکبائر چې د غټو ګناهونه ځان وساتلی شي یعنې په دې سره کوم ګناهونه معاف کېږي واړه ګناهونه ته چې اوس ګوره سبحان الله انسان کمزور دی ګناهونه ترې کېږي تا سهار مونځ وکړو سهار مونځ چې کله ته وکړو او د هغه ماسپښینه پورې ډېر وخت او تا نه د الله یو نافرماني وشو ماسپښین منځه ته راشه رب العالمین به تا ګناه وبخي مازدیګر له راشه الله به ته ګناهونه وبخي ماښام له راشي به الله ګناهونه وبخي ماسخوتن له راشه الله ته ګناهونه وبخي ټوله ورځ به صفا سوتره ګرځي لکه څنګه چې هغه سړی په وله کې د ورځې 5 پیرې لامبي مونځ رڼا ده او رڼا د دنیا او د آخرت ته ګوره صرف د آخرت رڼا نه ده مونځ رڼا ده د مخ کم سړی چې د مانځه خیال ساتي د مخ نه پته لګي ورب الکعبه د مخ نه پته لګي کم سړی چې د مانځه خیال ساتي د په مخ کې نوري د ده په بدن کې نوري د ده په کار کې نوري د ده په خبره کې رڼایي د ده په عقل کې رڼایي د ده ټول بدن کې الله رڼا اچوري نور پکې پروت خاص نور قبر کې ځته رڼایي
پل صراط باندې چې تیریږي رڼا ارض محشر کې دته رڼا رڼا آخر چې دی ورسي د جنت دروازې ته او به د جنت باندې ورننوځي. حدیث کې دا راځي، د حدیث ته غوږ کېږدئ ښه. د حدیث امام احمد امام دارمي راوړی دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د مانځه ذکر وکړو، یعنی ملګرو سره ناستو او د مانځه باس راغی. وی من حافظ علیها، دا اوس د پیغمبر خبره. وی چا چې د مانځه حفاظت وکړو كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. درې خبرې دي. دا مونځ د ده لپاره رڼا شوه، برهان د ده د ایمان دلیل دی، لوی دلیل دی په ایمان باندې. سړی مونځ نه کوي، د سره څه دلیل شته چې ځان په مؤمن ثابت کړي؟ نشته. خو چې منزل راځي دلیل دی د څه؟ مؤمن دی. ونجاة يوم القيامة، قیامت پر ورځ د نجات لار به راته میلاویږي. اوس دې ته وکړې د یېرې خبره ده. ومن لم يحافظ عليها، او څوک چې د منځه پابندي نه کوي او د منځه خیال نه ساتي، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات. نه د الله رڼا ورکوي، نه د سره دلیل شته په ایمان باندې، نه قیامت پر ورځ ته نجات میلاویږي، بلکې نجات د دنیا او تم نه میلاویږي، د سختو نه هم نه وځي. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. او قیامت پر ورځ به د حشر د قارون او د فرعون او د هامان او د ابي بن خلف سره کېږي، د دې غټو کافرانو سره به الله راپاسي. مونځ چې ته نه کوې که نه، ستا د منظم ستا د دنیا مسلې هم نه حل کېږي. او ځکه زما خواله چې څوک هم راشي او ما ته دا ووایي به کار مې نشته او مسله نشته، زه اولنی تپوس دا کوم ته مونځ کې څنګه یې؟ نو هغه داسې حیران هم شي چې دا څه قصه ده. زه وایم څوک دی تپوس کوي مونځ، زه وظیفه غواړم او ته غم د مانځه وړی. موږ له وظیفه راکړه چې ټکه او پړکه کار وشي، مسلې حل شي، ته لاړې مونځ کې څنګه او د الله سره دې رابطه څنګه؟ داسې خبرې شو، الله سره رابطه څنګه؟ دا خبره هم دا ده. اوس دا ټول هر څه د هغه الله په لاس کې دي چې ستا د هغه سره رابطه کمزوري نو که زه درته ډېرې وظیفې وښیم خو دا کار نه کېږي، ځکه چې د چا په لاس کې چې څه دي هغه تا نه ناراضه دي. څوک چې ستا دا مسله حل کولی شي هغه تا نه څه دی؟ ناراضه دی. ته ما نه کومه وظیفه غواړې زه تا ته وښیم؟ زه به کومه وظیفه ستا دا کار حل کړم. هغه څوک چې حل کوي هغه تا سره ستا د هغه سره نه لګي، د هغه سره د رابطه نشته، ته مونځ نه کوې. دا مونځ خو دې دی دپاره چې الله سره د رابطه مضبوط وي. د مانځه یو دا فایده ده او حکمتونه ذکر کوم، خو یو پکې دا دی ولې الله دا پنځه مونځونه موږ ته ښولي چې دا رابطه زموږ مضبوط وي. که لږ لرې کېږي د الله نه بیا راواپس شه، که لږ لرې کېږي بیا راواپس شه. لکه اوس تا د مازدیګر مونځ وکړو او بهر ته ووتې. دنیا د قسمه قسم فتنې دي. یو فتنه داسې په تا باندې راله چې ته د الله نه لرې کړې، ایمان یې دله څه کړو؟ کمزوری کړو. ماښام منځه د راشي چې بیا الله ته راواپس شي. سبحان الله، ته یې تړلی ساتلی د ځان سره، الله ته د ځان سره تړلی ساتلی. نو که د ماښام منځه نه بعد ګډوډ شوې، ماسخوتن نه راشه که که به ماسخوتن نه بعد ګډوډ شوې، سحر منځه نه راشه، بیا به الله ته راواپس شي، بیا به دې زړه نرم شي، بیا به وجاړې، بیا به توبه وباسي. نو وی مسلې حل غواړم، حل دا دی د منځه اهتمام کې. ابلو زما خواله یو کس راغی، دا لرې خبره نه ده، 2-3 ورځې کې ما سره ملو شو. ماسپښین زه د وزي نه رالم، ګاډی مې ودرو چې راکوشم، بس کس سره ملو شو او تسبیح مې لاس کې نیولي دی، ځکه چې اکثر د کسانو ته چې مسلې راشي بیا د تسبیح هم زور ورکړي. ما سره ملو شو، ما ته وایي چې یاره یو تپوس مې کوم. څه تپوس دی؟ مسلې ډېرې دي، مصیبتونه ډېر دي، غمونه ډېر دي، هر ځای ته چې ورځم څه نه څه مسله وي. نو وظیفه که دې دپاره صحیح ما وظیفې شتي الحمدلله، الله هم وظیفې خوري، پیغمبر هم خوري. موږ د وظیفو نه ګوره منکر نه یو. وظیفو راته ښیم دا ځای چې تا ته کوم کار ښیم دا وظیفه نه ده. نو ما مونځ څنګه کوې؟ په منځه کې څنګه یې؟ یاره مونځ خو چې د رښتیا ووایم یو داسې ورځ کې مونځ 2 وکړم یا کله ونه کړم. وایي دقه دې بیماري ده، علاج یې دا دی، ته یې خیال ساته. نه نو ما ته وایي چې څنګه؟
ما څنګه جواب الله کړی ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الله وی چا چې زما د دین نه زما د ذکر نه زما د یادولو نه مخ واړو د ژوند به لنډ تنګي قیامت پر ورځ به ړوند راپاسو. د الله لوی ذکر د مونځ دی، د الله لوی عبادت د مونځ دی. و چې ته مونځ نه کوې نو ته مسله په ما باندې حل کوې، په کوم طرف یې دله حل کړو؟ نو که رڼا غواړې ته رڼا په منځ کې پرته ده. ځکه یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې الصلاة نور، یو حدیث کې دیس رضی الله اکبر، امام ابو داود امام ترمذي دا حدیث راوړی. سهار کې چې راکم ملګري په تیاره کې چې سهار منځ راځي هغوی دا زیر ځان سره ویسي. سهار د کټ نه راپاڅېده، طلایي نه راپاڅېده او د تیاره کې منځ راتل ګران کار دی، اسان نه دی. ته راپاڅې او اودس به کوې او کیدای شي دې سره دې خوب خراب شي بیا اوده نه شي، ډېرې مسلې دي. خو دا مؤمن دپاره هېڅ ګران دی، دی بغیر د ټلۍ نه راپاڅي. دا د تجربې خبره ده. ورب الکعب چې عادت شوي که نه سهار منځه به پخپله راپاڅي، دې ټلو ملو ته به دې ضرورت هم وي. ځکه چې ستا دې خبرې سره غم دی، ته د شپې چې ویده کېدې ستا زړه کې دا و چې زه به منځه راپاڅم، غم دی. دا خلک دا په تیرو کې چې راځي منځه، خصوصا په ملکونو کې هلته علاقه کې څه بجلۍ سیسټم نه وي، توره تیارې اکثر دا سپینګیري مشران را روان او لږ ځوانان را روان. هلته یعنی د منزل راتله دې ټیم کې د دومره اوچت عمل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ امام ابو داود امام ترمذي حدیث راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه. دا کوم خلک چې په تیارو کې جوماتونو ته راځي دوی له زیری ورکوي چې الله به له قیامت په ورځ سمه رڼا ورکوي. په تیارو کې ته رالې مانځله یوواله ځان سره رڼا، او په هغه ورځ د رڼا درکوي چې رڼا ته به ضرورت وي. بالنور التام یوم القیامه، د قیامت په ورځ به رڼا ته ضرورت وي، هغه تا ته میلاویږي په دې چې ته په تیاره کې راشي سره، په تیاره کې راشي منځه. د منځه فضایل دومره زیات دي. یو حدیث امام مسلم راوړی دی او دا حدیث دی د ثوبان رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثوبان ته دا ویلو، ښه نصیحت یې ورته کړی، څه ناشنا نصیحت یې ورته کړی. وی ثوبان علیک بکثرة السجود، دا منځونه ډېر کوه. ګوره کله داسې هم کېږي چې سجده یاده کړي او مراد ته څه مونځ. علیک بکثرة السجود، مونځ ډېر کوه. فإنک لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطیه. ته چې کله هم الله ته سجده لګې ستا درجه و مرتبه اوچتېږي او ګناه دې ریږي. ربیع بن کعب الاسلمي رضی الله عنه، تاسو ته معلوم دی ما یې څو پرې قصه بیان کړې م، صحیح مسلم کې دا حدیث. هغوی ما به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شپې تېرولې، شپې به به دې تېرولې. دی غریب و، د اصحاب الصفه کې و، هغه جومات کې پروت و. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت به هم کوو، ځوان هلک و، ځوانۍ دا وخت د عباداتو. نو ده به عبادت هم کوو، علم به هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې زده کوو او د هغه خدمت به هم کوو. یعنې یو څو کاره د ټول را جمع کړي. نو ما به هغه له د اودس چاردام د اوبه ور وړې، یعنې بل څه دې ضرورت و ما به له هغه وړې. وایي یو ورځ وله ما د دې اوبه راوړې د چاردام دپاره. نو ډېر خوشحاله شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وی ما ته وی سل څه وغواړه که دا د دروند سړي نښه ده چې د خوب په بدله کې ښه کوي. دې دومره ښه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ دې ته راشي له اوبه راوړي زموږ خدمت کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څه وغواړه که دا غریب صحابي دی ګوره ځوان هلک دی. ده وی نه یا رسول الله نه وی څه وغواړه، نه نه وی څه وغواړه. ښه نو یا رسول الله چې ته را باندې زور راولي چې څه وغواړه، نو اسألک مرافقتک فی الجنه، چې په جنت کې هم تا سره داسې یو ځای شم لکه څنګه چې سره اوس یو ځای. دی ګوره مال نه غواړي، دی واده نه وایي، دی بل څه نه وایي، دی دا نه وایي چې بیماري مې ختمه شي، مصیبت لري. د سره غم دا دی چې دلته خو دنیا کې د پیغمبر سره یم، خو آخرت کې به یم او که نه وی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وغیر ذلک
نور څه نه یا رسول الله هو ذاك بس دقه مې پکار دي نور څه مې پکار وی فاعني على نفسك بكثرة السجود بیا منځونه ډېر زیات کوه چې الله دې ما سره په جنت کې ملګری کړي. یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی امام مسلم راوړی دی من تطهر فی بیته دې ته غوږ کېږدي چا چې په کور کې چاردام وکړو او داسې وکړو ثم مشى الى بیت من بیوت الله بیا د الله په کورونو کې یو کور ته لاړ څه مطلب دی کورونو کې یو کور ته لاړ جومات ته لاړ لیقضي فریضة من فرائض الله د دې دپاره لاړ چې یو کار پې الله فرض کړی دی چې هغه پوره کړي كانت خطوتا دې ته غوږ کېږدي إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة دې چې را دوه قدمونه اخلي یعنی یو قدم مخکې والي یو شاته شي که نو بیا ورپسې بل والي د یو قدم سره د ده نه ګناه ریږي د دې بل قدم سره درجه اوچتېږي تا خپل داسې کېښوده درجه اوچته شو بیا دې خپل کېښوده ګناه ورېږي بیا دې خپل کېښوده درجه اوچته شو بیا دې خپل کېښوده ګناه ورېږي من خبر نه یو چې څومره لوی عبادت من کوو. یو حدیث کې داسې راځي دا امام ابو داود حدیث راوړه پای کې دا دي لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله له حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عنه سيئه خیخ پچې اوچتۍ الله وله نیکي لیکي ګسخ پچې لګی الله دې ګناه ریږي. بل حدیث کې دا راځي دا ګوره د خوشحالۍ حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من غدا الى المسجد او راح څوک چې سحر ماښام جومات ته ځي راځي ځي راځي څه مطلب دی ځي راځي یعنې هر منزله ځي هر هغه سړی چې منزله سحر ماښام ځي راځي أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح دې چې هر کله جومات ته ځي او راځي الله وله په جنت کې مېلمستیا تیاروي. بل حدیث واوره څه به یاد ساتي دا حدیث امام مسلم راوړی دی حدیث د عثمان رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې یو مسلمان اودس وکړي او ښه اودس وکړي فیصلي صلاة او بیا مونځ وکړي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها اودس وکړو ښه اودس وکړو جومات ته راغی مونځ وکړو را روان منځه پورې چې څومره ګناهونه دي الله ورله ټول وبخل. بل به درته ووایو دا حدیث امام مسلم راوړی دا هم د عثمان رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبه کله چې یو مسلمان بنده باندې د فرضي منځ وخت راشي فیحسن وضوءها او دی ښه اودس وکړي وخشوعها او بیا په منځه کې ښه خشوع په ده کې عجزي پکې الله طرف ته توجه ورکوعها رکوع برابري سجدې برابري إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي بكبيرة د چې څومره ګناهونه کړي دي الله دې د دې له سره یې جي چې څو پورې غټ ګناهونه نه یې کړي. خو دا فضیلت دا چې ته مونځ وکړې او تېر شوي ګناهونه دې الله بخي دا د کوم وخته پورې دی یا رسول الله وذلك الدهر كله د مرګ پورې دغه فضیلت دی هر وخت چې ته مونځ کې دا فضیلت تا ته ملایي. یو حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې دی په کوم کتاب کې دی صحیح بخاری صحیح مسلم الله اکبر. منکرینو حدیثو کې دا حدیث نه چې کوم منکر دي دوی کې یو فتنه بعضو دې ورځو کې ګرمه کړې اگر که دا فتنه د پخوانه ده نو هغه جاهل کم عقله زما په یو خبر باندې رد کړی نه راته یو کس وي ما یو بیان کې دا ویلو موږ چې امام بخاري رحمه الله دا کتاب وایو نو غونې را باندې ځیږي شي نو هغه زما د دې خبرې پیښې کړي دي او خاندلي دي دې پورې چې ستاسو امام بخاري کتاب ته غونې ځیږي زمونږ خو یې نه ځږېږي غونه خو یې صرف د الله کتاب ته ځږېږي
جواب د دې مسلې هغه دا دی، ما ته کسان وایي جواب ګوره جاهل له څوک جواب نه ورکوي. لکه داسې مولیان شتي چې هغوی په حدیثونو باندې اعتراض کړی دی، شتي علمي اعتراضونه یې کړي دي، اگر که اعتراضونه یې کمزوري دي خو خبره صحیح علمي اصولو کې. او یو سړی لګیا دی ډکه وسلې ولي، کنځلې او بدماشي او بدې ردې، د دې څوک جوابونه نه کوي. قرآن چې وایي موږ اورو په موږ غونه یې ځیږ شي، او دا فتنه دقه شاني عوامو ته اوس څه دی قرآن. نو دا موږ چې د حدیثونو سره دومره محبت کوو ولې کوو؟ خو قرآن کې راته الله ویلي دي که نه، ځکه خو موږ د حدیثونو سره محبت دی، ځکه چې الله راته ویلي دي. نو چې قرآن منې د حدیثونو سره به محبت کوي. بله دا د قرآن سره زموږ څومره محبت دی الحمدلله. اوس یو سړي له د قرآن تلاوت نه ورځي. زه خو اول ویم داسې کسانو ته، زه یم راشي زموږ ماشومانان چې کوم دي بچي د 7 کالو زموږ ماشومانان چې کوم دي، اول د هغوی سره کښېني قرآن صحیح کوي. 7 کالو ماشومانانو ته الحمدلله قرآنونه صحیح دي. اول راشي د قرآن تلاوت څه کوي هغه صحیح کوي، دغه ماشومانانو سره یې کښېنئ ابو ته تلاوت صحیح کوي. د هغې نه بعد بیا خبره کوي چې په قرآن څوک مین دي. زموږ د 7 کالو ماشوم د قرآن صحیح وایي، او د دوی هغه چې ورته مولا وایي او علامه او مفتي هغه له قرآن تلاوت نه ورځي، هغه دې په قرآن مین او موږ دې نه یو مین. عجیبه نه ده؟ قرآن تا ته دا وایي حدیثونو سره به منې، حدیثونه باندې به عمل کې. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دا چا ویلي؟ الله ویلي. څه چې پیغمبر در وړي دي ویلی د څه نه چې منع کړي ځان ته منع کړي، دا خو د الله خبره ده. پاتې د امام بخاري رحمه الله د کتاب سره په موږ باندې چې دا غونې ذکر شي، نو دا خو زه بیا هم وایم وجه دا کمقلان نه دي پوه، دا کمقل دي. امام بخاري رحمه الله کتاب چې موږ وایو، موږ د پیغمبر حدیثونه وایو، د حدیثونو سره زموږ باندې غونې ذکر شي، ځکه چې د ایمان کیفیت هم بدل شي که نه. دی خو لا پوره روایت یادوي، موږ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم واورو په موږ باندې غونې ذکر شي، موږ چې د صحابي نوم واورو په موږ غونې ذکر شي. تاسو چې اوس د حدیثونه واورئ دا ډېر ناشنا نه په سړي غونې نه ذکر کېږي، ایمان د سړي نه ډېرېږي. زموږ خو چې وایي د قرآن سره صرف غونې ذکر شي. ګوره خبره دا ده چې هر هغه څه چې په تا باندې اثر وکړي هغې سره غونې ذکر شي. دا خو د دین خبرې، دین درته درکړه، کله ناکله دنیوي خبرې هم په سړي دومره اثر وکړي چې غونې پرې ذکر شي که نه؟ نه ذکرېږي چېرته په جسم ویښته چې ته نه ودرېږي. کله ته د یېرې خبر واورې بدن دې څه محسوسوي؟ نو دا د کمقلانو خبرې دي. زموږ خو جو صرف قرآن سره، زموږ الحمدلله موږ چې قرآن وایو هم زموږ د جسم ویښته ودرېږي د اثر د لاس الحمدلله، ورسره د پیغمبر حدیثونه چې وایو هم هغه شان کیفیت دي. ځکه چې کوم رب چې دا قرآن را لېږلی دی که نه، هغه څه وایي؟ من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د پیغمبر ومنله د الله ومنله، ځکه موږ د پیغمبر منو. چا چې د پیغمبر ومنله د الله ومنله. دا اوس نوې فتنه ده. قرآن به تا ته به قرآن یادوي، په دې به دې دوکه کوي، په دې دوکه نه شي. لکه اوس یو سړی تا ته دا وایي ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي الله. اوس ګوره الله او پیغمبر دشمن کوي، یعنی ته د پیغمبر خبره کوي. ته چې د پیغمبر مني ولې مني؟ الله دې ته ویلي، دا خو واضحه ده. نو اوس یو مولوي صاحب بیان وکړي چې وګوره وایي دی وایي چې پیغمبر موږ وایو الله ویلي دي. دا خو ته الله او پیغمبر یو بل ته ودرې، دا پیغمبر خو را لېږلی دی الله دی، دا خو موږ ته دی الله ویلي چې دی پیغمبر ومنئ. الله د دې پیغمبر سره محبت کوي، موږ سره محبت کوو. الله ورته وحي کړی دی زموږ په ایمان دی. نو قرآن او حدیث څوک په مقابله کې نه ودرئ. قرآن الله را لېږلی دی، آسماني کتاب دی، وضاحت یې په حدیثونو کې شوی دی. اوس وضاحت او هغه وحي د الله قرآن چې کوم دی هغه به ته یو بل سره مقابله کې ودرئ. کمقلانو کار دی. خیر خبر رانه بل ځای ته ځي، خو خلاصه ده لنډه، دغه ټولو ته زما دا پیغام دی، ویې رسوئ ورته. او په هره طریقه چې امام بخاري رحمه الله زموږ د سر تاج، زموږ د زړه سر، که دا پوزه ککړه کې په دې
خاورو کې راته داسې راکاږي که نه امام بخاري زمونږ د سر تاج دی شک پکې شتي امام بخاري زمونږ د زړه سر دی څه شک پکې شتي هېڅ شک پکې نشته ولې پې مین یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو خدمت یې کړی امام بخاري او د هغه شان هغه وخت کې الله هغه له ورکړی چې موږ ووم نه دا موږ چې اوس ناست څوک پکې وو او د نن 1200 کاله مخکې تېر شوی دی هغه شان شتي موږ ولیدو او دا شان به یي او موږ به نه یو دا چې څوک په امام بخاري باندې ردونه کوي که نه که د پښتنو مولیان دي که د پنجابیانو دي او که هغه د عربو دي دوی به نه یي او د امام بخاري ذکر به یي انشاءالله ډېر داسې به امام بخاري پورې نښتي و د هغه په کتاب پورې ټول تلي که نه یې تلي ذکر د چا پاتې شو د امام بخاري هغه چا چې برت کړی څوک یادوي هغه څوک یادوي نو الله دې د امام بخاري رحمه الله سره زمونږ ملاقات په جنت کې وکړي چا په ما باندې رد کړی و ډېر ناشنا همدغه منکرین حدیثو کې وایي دې دا ولې نه وایي چې الله دې موږ ته د پیغمبر دیدن نصیب کړي چې امام بخاري دیدن غواړي د وړو خبرې دي لکه اوس یو سړی دا وایي چې یا الله د پلار سره مې جنت کې یو ځای که بلو ته دا ولې نه چې پیغمبر سره مې یو ځای که خو مسلمان دی خو دا غواړي چې پیغمبر سره مې یو ځای که خو د دې مناسب دعا دا وکړه او یا الله پلار سره مې جنت کې یو ځای که دې کیسه او چې یو سړی دا وایي چې یا الله د امام بخاري سره مې جنت کې یو ځای کولې د دې مطلب دا دی چې پیغمبر سره نه غواړم دی چې د امام بخاري سره د دومره محبت کوي او جنت کې ورسره یو ځای کېدو غواړي خو د پیغمبر سره محبت دی که نه دوی په اصل خبره نه دي پوه امام بخاري نه زمونږ نسبي دی نه زمونږ قومیز دی نه زمونږ سره بل څه شراکت دی دا ټول موږ لیدلی هم نه دی خو دا څومره محبت چې ورسره زمونږ دی په دې چې دغه سړی په پیغمبر ډېر مین و او هر څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي زمونږ ورسره محبت دی که هغه امام بخاري دی که هغه امام ابو حنیفه دی که هغه امام مالک دی که هغه امام شافعي دی که هغه امام احمد بن حنبل دی که هغه امام مسلم دی امام نسائی دی که هغه زمونږ د کلي ملا دی که هغه سابیاق صاحب دی که هغه استاد جي دی که هغه مفتي صاحب دی که هغه عام سړی دی که هغه نایي دی که هغه قصابي دی که هغه پښتن دی که هغه میا دی که مولا دی او که هر شی دی چې د الله سره او د الله د پیغمبر سره محبت یې زمونږ سره محبت دی بس خبره ختمه شو که نه څه پکې پاتې دي عجیبه دا د ذکر نه کله سوچ کوم زم سړی چې د خپل مقابلې مرتبه سړی وګوري سړی سره لګي اوس په کار دغه کسان لري چې داسې کسان پیدا کړي چې د قرآن تلاوت غلط کوي دوی سره په مقابله کې غلط دیم لګي د غلط هغه لګي دی حدیث دلم نه ورځي غلم نه ورځي دواړه یو بل سره لګي اوس نور څوک پاتې نه شو په امت کې لاس چاته واچولی شو یعنې امام بخاري ته ابلوز یو کس وی پلانی د لیکلي کړي والعیاذ بالله وی پلانی په امام بخاري سم سر وچورلو پلانی او پلانی سره پلانی او د هغه سره د پلانی که او د پلانی نه د ټوله دنیا ډکه که داسې پلانیان که ته د ټوله دنیا چې ډکه کړي د امام بخاري باندې به دوی سر وچورلی دا څه خبره شو امام بخاري خو حدیثونه راوړي دي اخو موږ ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانږدې کړی دی دا موږ چې داسې ښایسته کینو موږ وایو پیغمبر دا ویلي پیغمبر دا ویلي دغه سړي پکې غټ لاس دی الله د توفیق نه بعد دا سند موږ ته هغه رارسولی نو یو سړي موږ هل جزاء الاحسان الا الاحسان د خوب په بدله کې خلک ښه کوي موږ سره ښه کړي دي نو جواب به دا ورکړو ځکه سلف دا وایي یعنی پوخانی د دین مشران او د اوسه پر علما څه وایي وی دا امت باندې د امام بخاري دومره قرض دی چې قیامت پورې نشي ورکولی په دې ټول امت باندې د امام بخاري دومره لوی قرض دی چې دوی د قیامت پورې هغه قرض نشي ادا کولی دومره خدمت هغه د حدیثونو کړی او یو سړی راپاسې قرآن ولا نه ورځي او حدیث ولا نه ورځي عربي ولا نه ورځي او هغه لګیا شي امام بخاري بس خبره آخره زمانه ده او د دین به هم عجیبه ډېر صحیح نه او خپلو ایمانونو خیال ساتئ دا فتنې به ځي راځي او قرآن او حدیث به د قیامته پورې باقي ښه حدیث مې دا وي دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجة. د یو سړي مونځ د جمع سره، ګوره سړي دپاره پکې دا هم ده چې مونځ به کوم ځای کوي؟ جمع سره، الا چې یو شرعي عذري به صحیح د کور کې کوي. او د زنانه غوره مونځ کوم ځای کې دی؟ کور کې دی. نارینه فرضي مونځ غوره کوم ځای کې دی؟ جمعات کې. ها نارینه دپاره هم نفلي مونځ غوره کوم ځای کې دی؟ کور کې. نفلي مونځ، فرضي نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د یو سړي مونځ د جمع سره د دې اجر یا دا دومره یو څه د پاسه 20 درجې غوره دی د هغه مونځ نه چې دی په کور کې کوي یا په دوکان کې کوي. او بل حدیث کې دا وضاحت راغلی چې 20 درجې غوره دی. څنګه؟ وی کله چې یو سړی اودس وکړي چاردام وکړي په ښایسته طریقې سره ثم اتى المسجد بیا درغی جومات اوکې لا ينهزه الا الصلاه لا يريد الا الصلاه دی نه دی راپاسولی نه دی راویستی د کور نه نه دی راویستی د کاروبار نه مګر مانځه بل څه خو نشتي که نه. جومات ته چې ته راځي ودې راځي مانځه راځي که نه. ها نو چې ته دومره غیرت چې د الله دپاره کړی دی چا درله چې راغلی دا هم څوک دی؟ دومره غیرتي ذات له راغلی تا خپل دوکان ته ټاله وهلې ته راغلی، تا بچي او ښځه پرېښودې ته راغلی، تا پسته طلایي پرېښودې ته راغلی، تر ډوډۍ نه راپاڅېدلی ته راغلی، تا موبایل بند کړی ته راغلی، تا د دنیا خواهشات پرېښودې ته راغلی. فلم یخطو خطوة الا رفع لها بها درجه. واوره شروع د هغه وخت نه وشو ته چې د کور او د دوکان نه راووتې. هر قدم چې ته اوچتې په هغې سره یو نیکي سته یو درجه دې بلندېږي. وحط عنه بها خطيئه او ګناه ورسره ریږي. قدم دې اوچت کو درجه اوچته شوه ګناه ورېږېده، بل قدم دې اوچت کو درجه اوچته شوه ګناه ورېږېده. ښه کم وخت پورې؟ حتی يدخل المسجد، تر دې چې جومات ته راننوځي. بیا خبره ختمه نه شوه. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. کله چې دی جومات ته راغی څو پورې چې دی د مانځه انتظار کوي دی په مانځه کې دی. یعنې ته 10 منټه ناست وي جومات کې، دا 10 منټه ته ګوره په مانځه کې وي. اجر ته ګوره. صرف په دې خبره ونه درېده. والملائکة یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذي صلى فيه. او ملائک د دې سړي دپاره دعاګانې غواړي کله چې دی ناست په دقه ځای کې. اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب علیه. یا الله په دې سړي رحم وکړه، یا الله د دې سړي ګناهونه وبخه، یا الله د دې سړي توبه قبوله کړه. دا ملائک سره دپاره د دعاګانې غواړي کله چې ته په جومات کې ناست. یو حدیث دی او اکثر ملګري به اول پرې راوړي، امام ابو داود راوړی دی. حدیث ته ابو امامه رضی الله عنه چې تاسو ته د مانځه اهمیت معلوم شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من خرج من بیته متطهرا الى صلاة مکتوبه. چا چې په کور کې چاردام وکړو او فرضي منزله جومات لره ووتو، ګوره غوږو ته کېده، فاجره کاجر الحاج المحرم. دله به الله دغه شان اجر ورکوي لکه هغه حاجي لی چې ورکوي کوم چې په احرام کې دی. ولې دې دواړو کې څه یو شان دي؟ هغه هم د الله دپاره وتی دی، دی هم د الله دپاره وتی دی. هغه هم د الله په اواز باندې لبیک ویلی دي، دم د الله په اواز باندې لبیک ویلی دي. دله دا اجر الله ورکوي لکه کم اجر چې هغه حاجي هغه محرم له ورکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي سبحان الله دا فضیلت څه ناشنا فضایل دي که نه. امام ابو داود حدیث راوړی دی، یو سړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس وکړو، ښایسته اودس وکړو، راغی جومات ته. د ده د عادت دی هر مونځ جومات کې کوي. فضیلت ته وګوره، راغی جومات ته خو خلکو مونځ کړی دی. دا ګوره د هغه سړي دپاره دي چې دا د هغه طریقه نه ده، خو نن څه شو؟ نن لیټ شو. راغی جومات ته خو خلکو مونځ کړی دی. واوره ګوره، اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها. الله به له هغه پوره پوره اجر ورکوي کم اجر چې هغه کسان له ورکړی هغه چې جومات ته راغلي او پوره مونځ یې کړی دی. ده ته به اجر پوره میلاویږي ځکه چې دا د ده طریقه و دی راغلی دلته دی. نو د مؤمن شان دا دی
چې دې د مانځه څه کوي د مانځه اهتمام کوي دې سره ډېر حکمتونه الله په دې مانځه کې اچولي او دغه وخت اوس دومره نشته یو منټ دوه پاتې دي لمونځ یعنی الله چې په موږ لازم کړی او د الله په هر کار کې حکمت لویه وجه دا دی چې زموږ یو ربط د الله سره څه تړلی شوی بل دا چې زموږ غمونه دې سره څه شي ختم شي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله مسله راله حذیفه رضی الله عنه امام ابو داود حدیث راوړی دی كان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى کله چې به سخت راله لمونځ به یې کوو سخت سره مونځ حل کېږي عفوا مونځ سره سخت حل کېږي او ځکه یو روایت کې دې سره عبد الله بن عباس رضی الله عنهما پسې یو کس راغی وایي ستا ورور قثم چې دی هغه مړ شوی دی ستا ورور قثم د دغه ورور مړ شوی دی او عبدالله بن عباس دغه ټینګ کې په سفر کې انا لله و انا الیه راجعون وي سورلۍ ودروله دوه رکعته مونځ یې وکړو ډېر اوږد مونځ یې وکړو بیا چې کله واپس راغی په سورلۍ باندې سور شو نو دا آیت وي واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله وی مرسته وغواړئ په صبر کولو سره او په مونځ کولو سره په مانځه سره مسلې حل کېږي په مانځه سره د انسان دنیا او آخرت ښایسته کېږي مونځ سره بدن چست چست په مانځه کې ګوره بدني فواید هم دي دا مونځ به دي چستی صفایي به راته میلاوي دی ته چې مونځ کې مانځه لپاره به څه کې اودس به کې نو بدن به دي هم صفایي مانځه لپاره کپړې صفا پکار دي نو کپړې به دي هم صفایي کوم ځای کې چې مونځ کې هغه صفا پکار دی نو هغه ځای به هم صفایي څومره او اجتماعي فواید پکې څومره دي دا خلک چې راجمع کېږي او دا یو بل ییني په پنځه مونځونو کې دوا سلام پلانې یې نشتي چېرته تللی دی ولې رانغی بیا د غټه اجتماع د دې نه بیا په جمعه کې ده د هغې نه غټه اجتماع بیا په اختر کې ده اختر په منځه کې ده دا اجتماعګانې الله ولې ایښودي چې د مسلمانان د یو بل سره تړلي پاتې شي رانغی لکه پلانې جومات کې نه و زه چې ورشو تپوس دی څه مسله وي پلانې راغی او رانغی د یو بل حال احوال معلوم کو دین پکې زده کو دا فایدې دي او دغه شان نورې ډېرې فایدې او په دې باندې به اکتفا وکړو او مختصر دا چې د مسلمان بنده یو لوی خوی او صفت څه دی د مانځه پابندي کوي الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي انشاءالله روان درس کې به بیا باقي صفات بیانو او الله سبحانه وتعالى دې موږ د قرآن او حدیث سره تړلي وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.